السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په زندګي پر هر په دې هیله یم چې روغ به یې جوړ به یې د ژوند نه به مزې اخلي. نن در سره د محمد ګل منصور صاحب غزل شریکوم. هیله لرم چې خوښ به وشي. غزل نه مخکې یو دوه شعره دي چې ښه ده چې نن خو یې په خپلو سترګو ووینمه. ښه ده چې نن خو یې په خپلو سترګو ووینمه. د وړوکوالي نه د دار خبرې خوند راکوي. ته جاړه ما په دې خبره باندې ځان پوهه کړه. ته جاړه ما په دې خبره باندې ځان پوهه کړه. خلک چې ما ستا په سر وجني ما له ژوند راکوي. غزل دی چې ښکاري ډېر لوی ګناهګار په لار کې پروت دی. ستا د کلي یو بیمار په لار کې پروت دی. ښکاري ډېر لوی ګناهګار په لار کې پروت دی. ستا د کلي یو بیمار په لار کې پروت دی. چې مې وخته د مینې نشه سر ته. چې مې وخته د مینې نشه سر ته. اوس به درشم کانګار په لار کې پروت دی. او یو نظر دې کړم رنځور په بل به مړ شم. یو نظر دې کړم رنځور په بل به مړ شم. یاد کړه ستا نیمګړی کار په لار کې پروت دی. او زړه مې خوږ خوږ درد کوي په آرام درومم. زړه مې خوږ خوږ درد کوي په آرام درومم. ستا د یاد راته انبار په لار کې پروت دی. او خلک پرېوتل جومات کې په سجده شول. خلک پرېوتل جومات کې په سجده شول. ستا د مینې پرهیزګار په لار کې پروت دی. د محل شهزادګۍ راغله بیا به خاندي. د محل شهزادګۍ راغله بیا به خاندي. چې بیا څوک داویدار په لار کې پروت دی. او کله کله په ما خپل زړګی نازبین شي. کله کله په ما خپل زړګی نیازبین شي. چې قدم ته د نګار په لار کې پروت دی. دا یې نه ویل چې نظم منصور دی. دا یې نه ویل چې نظم منصور دی. ویل یې بیا هغه اوزګار په لار کې پروت دی. ښکاري ډېر لوی ګناهګار په لار کې پروت دی. ستا د کلي یو بیمار په لار کې پروت دی. دا یې نه ویل چې نظم منصور دی. ویل یې بیا هغه اوزګار په لار کې پروت دی.